سلام ستړي مشئ زه شبنم مزدري یم د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو لپاره امپراتور ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د امن لپاره د لکي مروت مظاهره خلکو د وسلوالو ضد د بې توپیره کار غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې ولسي پاڅون او پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل پر 9 د نامنیو پر ضد لاریون کړی دی. د ولسي پاڅون تحریک تر سیوري لاندې لاریون کوونکي د لکي مروت په کارګل څلور لارې کې راغونډ شوي وو. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه رپول او د امنیت غوښتنې کولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين، د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مرستیال شاهي خان شیرانی او زولي صدر ملک علي سرور خان، د تحریک انصاف ګوند جوهر محمد خان او ډاکټر محمد اقبال، مفتي ضیاء الله، مولانا عبدالوکیل او فواد خان، د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محمد اقبال او ګڼ شمېر مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. د سلګونو لاریون کوونکو د جلسې ته وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وویل چې پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او مشران هم خلاص مټ خدمت نشي کولی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ ځای ځای چیک پوسټونه جوړ کړي خو امنیت نشته. پښتين وویل چې خلک باید د امن غوښتنې لپاره سره یو موټی شي. ټول وطن پټک پټک او مورچې دی خو د امن درک نشته. یوه ورځ به داسې راشي چې خلک به دومره مجبوره شي چې پر دې پوځي کلاو به ورغلي وي. په لکي مروت کې د جنګ لړۍ له تېرو 4 میاشتو راهیسې په بېلابېلو نومونو مخې ته راځي. 4 میاشتې مخکې یو نوم راغلی و، سبا بل نوم وي، نوي نومونه راځي او نامنې جوړوي. په لکي مروت کې په دې وروستیو کې نامنۍ زیاته شوې ده. نږدې هره اونۍ پر پولیسو بریدونه کیږي. پوځ او پولیسو دلته د عملیاتو کولو هم ویلي وو. ځایي خلکو مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې عملیات باید په داسې حال کې وشي چې ملکي وګړي په تکلیف نه کړي. دوی د انټرنیټ په بندیدو او ګرځ بندیزونو نیوکې کړې وې. اپریل پر 28 وسلوالو په لکي مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د پوځ په وینا 7 وسلوال او 3 پوځیان پکې وژل شوي وو. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکي مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې کړې وه چې له هغه ځایه یې وسلوال پر شا تمبولي دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ویله کې پیژندل شوې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکي مروت کې د برید ذمهواري منلې وه. همدغې ډلې په سوات کې د پولیسو په مرکز کې د شویو چاودنو ذمهواري هم منلې وه. د اپریل پر 24 د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو پر تاڼه په شویو چاودنو کې 18 کسان وژل شوي او 50 ژوبل شوي وو. پولیس وایي هغه چاودنې د بجلۍ د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروسته هلته موجود بارود چاودلي دي. خو ځایي خلک وایي چې په دې اړه دې رڼې پلټنې وشي چې رښتیا هم په تاڼه کې دننه د بجلۍ شارټ سرکټ له وجې چاودنې شوي دي او که د ترهګرۍ پیښه وه. په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ پیښې له هغه وروسته زیاتې شوې چې د 2022 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه. د اپریل پر 25 د پاکستاني پوځ بیان میجر جنرال احمد شریف چودھری په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې په روان 2023 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د ترهګرۍ 414 پیښې شوې چې 293 کسان پکې وژل شوي او 1521 ژوبل شوي دي.